چې ارګ د شهید سردار داود او د هغه د فامیل په وینو باندې رنګ که. دا هغه مجرمینو چې د سردار داود د کورنۍ ټول غړي یې ورک کړل تر ننه پورې چا هډوکي نه دي پیدا کړي. دا چې د روسانو د موبین صاحب دا مرکه چې له عتیق مختار سره یې کړې ده، دا ویډیو له تاسو سره، دا مرکه له تاسو سره شریکه کوم. ډیره مهمه ده. د افغانستان پر تیر نظامونو باندې غږېدلی ده. د سردار داود د قتل په باره کې چې چا وژلی ده، ولې د هغه پر باب باندې غږېدلی، او د افغانانو د راروان مستقبل په هکله باندې موبین صاحب غږېدلی. له عتیق مختار سره یې مرکه ډیره په زړه پورې خوندوره مرکه ده. راځئ له دا نویو معلومات څخه هم ځان خبر کړو. ګوره، موږ دوه قسم افغانان لرو. یو افغانان دي چې له هېواده د ځینو مشکلاتو، ستونزو، هر شی چې ته وایې دا له افغانستان نه بهر دي، که په ګاونډ کې دي، که په اروپا کې دي، که په امریکا کې دي. دا هم د افغانستان یو منل شوی قشر ده. د افغانستان سرمایه ده افغانان دي. یو افغانان دي چې په داخل د افغانستان کې اوسیږي. په داخل د افغانستان کې افغانان چې اوسیږي، یو ځوانانو ته ذهنیت ورکول دي. فرض مثال د افغانستان د بدبختۍ عاملین مجاهدین بلل کیږي. دا که دوی 100 وارې کته او پورته سي، خو د سردار داود قاتلان، هغه ظالمان چې ارګ د سردار داود په وینو باندې رنګ که، هغه خاینان او هغه قاتلان، هغه جاسوسان د KGB او د کرملن بچیان چې ارګ د سردار داود د بچیانو، د ماشومانو د ناو په وینو رنګ که، دا مجاهدین نه وو. هغه چا چې د افغانستان په تمامیت عرضي باندې، د افغانستان په آبادی باندې، د افغانستان په استقلال او حریت باندې برید کړی، هغه مجاهدین نه وو. هغه چا چې افغانستان ته سرې لښکرې راوستلې، دا مجاهدین نه وو. د افغانستان د بربادۍ، د افغانستان د تباهۍ بنیادونه چې چا ونړول، دا سرې لښکرې کمونستان، هغه مجرمین او خاینانو چې ارګ د شهید سردار داود او د هغه د فامیل په وینو باندې رنګ که. دا هغه مجرمینو چې د سردار داود د کورنۍ ټول غړي یې ورک کړل تر ننه پورې چا هډوکي نه دي پیدا کړي. دا چې د روسانو له ماتې وروسته په افغانستان کې څه وسول، هغه هم تاریخ ته براله ده. جنایت چا وکړه، کابل چا په کنډواله بدل که، او څوک پکې بدنامه شول. پس له هغه چې طالبان راځي، افغانستان کابل له جګړو پاکیږي، 90% خاوره تصفیه کیږي او دلته پې باندې امن راځي، او ټول افغانان طالبانو ته د امن په رښتې خطاب کوي. په 2001 کې چې کله امریکایان برید کوي، دلته هم اماغه کمونستان، اماغه خلقیان او پرچمیان، اماغه خلق چې کرملین ته سجدې کولې، مرګ په امریکا یې چغې وهلې. هغوی د کرملین زنځیر پرېښوده، د امریکا د غلامۍ او د مزدورۍ زنځیر په غاړه کې واچوه، او یو ځل بیا د سپېڅلو افغانانو، د دې هېواد د اصیلو بچیانو په وینو باندې، دا د هېواد تیږه او غر او لښتي په وینو باندې رنګ که. مونږ هغه مجرمین هیڅ کله نشو هېرولی چې امریکایي ښکېلاښګر، وحشي درندگان، د ناټو عسکر زما انګړ ته راوسته، زما د خور او مور تر مخې د هغه د بچي لاسونه تاول او په همغه جي کې په شهادت رسوه، او یا به باګرام او پلچرخي او ګونتانامو ته لیږه. زما د انګړ تقدس، هغه انګړ چې ګاونډی مې بام ته راجګېږي ما ته وایي چې پرده وکړه، اماغه انګړ ته چې زما ورور بام ته جګېږي او خټې کوي ما ته وایي پرده وکړه. دغه خاینانو شین سترګي روسان راوستي وو، بیا یې امریکایان راوسته زما انګړ ته، زما خور، زما مور، زما عزت یې پامال که.
او د تروریست او د القاعده په نامه باندې لاسونه راوتړل. دغه مجرمینو له نن نه 10 کاله مخکې روسان راوستي او د اشرارو په نامه مجاهدین د هیواد اصلي بچیان په شهادت رسول. پیلګون او د هرات ډلهییز وژنې د دوی د جنایتونو ښکارندوی ده. له هغه وروسته چې کله امریکایان راځي د افغانانو ډلهییز وژنې عین د پولیګون تکرار په دشت برچي کې په مزار شریف کې په کانټینرونو کې دغه افغانان وژل کیږي. دغه د بشریت دښمنان څنګه راځي دغه پړه په مسلمانانو په افغانانو باندې اچوي. یو ورته د روسي ښکېلاک پایڅه لمن نیوله، د هغه زنځیر د په غاړه کې اچولی و. بیا هماغه بې شرمه خلک چې مجاهدینو معاف که، دا جنایتو چې مجاهدینو وکړه چې کمونستان یې معاف کړل. نن هماغه اشتباه کوو. هغه څوک چې زمونږ شهیدان په رینجرو تړل، په ګونتانامو په دشت لیلي کې په دشت جمعي په شهادت رسو، نن هماغه تجارت اعلان شوی د سبا به موقع ګوري بل اشغال سره به درېږي. بل جنایت مجاهدینو په هغه وخت کې وکړو چې د کمونستانو له لورګانو سره نکاحګانې کولې. نن د همغه مجاهد زوی نجیب ته قهرمان وایي. بل جنایت مونږ کوو چې د سیکولرانو د دیموکراتانو له لورګانو سره نکاح کوو، سبا به دویم زنده‌باد امریکا او زنده‌باد کرزی او فلان او فلان وایي. هر چیرته مونږه دا خپله صله رحمي مونږ ته بلا ګرځېدلې. نو زه ځوانانو ته وایم، د دې هیواد اصلي بچیانو ته وایم، له هیواده که بهر د هغې افغانانو ته وایم چې ګورئ د افغانستان د بربادۍ عاملین معلوم دي. دا تاریخ لیکلی دي چې چا په افغانستان کې جنایت کړی ده، چا د امریکایي ښکېلاک لمنه نیولې او د هغه په ګنډه کې سر کته کړی، 20 کاله ډالر خوړلي، او چا د روسي ښکېلاک د عسکرو د جنرالانو په ګنډه کې سر کته کړی او د کرملین نه رزق خوړه. مونږ ښه په دې باندې پوهېږو چې افغانستان چا په کنډواله بدل کړ، چا بربادي راوسته، چا زمونږ بنیادونه ونړول. ګورئ وخت هم ډېر زیات تر در کړ، خو تاسې هم د اصلي بحث نه ډېر لرې لاړلی. خو هلته چې کومې خبرې شوې وې د هغې بحث زه عبدالله وروره زه هیڅ چا ته خپل جواب نه پرېږدم. که دلته اجازه رانه کړي له بل سټیجه یې کوم. مجاهدین د دې هیواد اصلي بچیان دا د بدبختۍ عاملین نه دي. فکر کوم تاسو ته هم درکړ، تاسو هم ما صحیح ده کافي وخت دې راکړه. هیله مې دا ده چې یو سیکولر فکره هغه څوک چې د 2 اشغالونو غلام او مزدور پاتې شوی، هغه دې په مجاهدینو باندې تاخت و تاز نه کوي. دلته د اسلام زمریان لا ژوندي دي، دلته هغه خلک لا ژوندي دي چې د تاسو په مرۍ کې به ګوتې اچوي. د خلکو په حق کې څه کوي کوم چې وایي من افغان هستم یا من افغان نیستم؟ ما مخکې درته وویلې چې په افغانستان کې د دا ناره څوک اوچت کړي که نه، د چې له کتې تر پایه پورې خلک شکوي که نه. دا خاوره د افغانانو ده، دا جغرافیه د افغانانو ده، دا خاوره د افغانانو په وینو رنګ ده. حل کړي زموږ مشکل ته به د حل لار پیدا کړي دغه کړنه دغه دریځ، او که دا به دغه کوم مشکل چې دا به لا پسې زیات کړي جانبي عوامل ځینې ځایونو کې کابلي سکونه سخت کار ورکوي. عبدالله وروره که چېرته عذر لشمک و پشمک کار کولی، دوی به د افغانستان له پارلمان نه چغې نه وهلې که من افغان نیستم. اشرف غني ډېر وخت ورکه، کرزي ډېر وخت ورکه، وزارتونه یې ورکه، 600 جنرالان د دوی د منطقو سول، اما نتیجه یې ور نه کړه. دوی هماغه چغې وهلې که من افغان نیستم. اوس چې راشي دی به وایي، دی به لازمي وایي چې کله په پنجشیر کې دوی ویلې چې ما جنرالاره د مرغانچه بند کړم، چې کله اتلان ورغله په همغه مرغانچې کې د دوی په جنرالانو باندې هګۍ وکړلې، د دوی ښځو به اخطارونه ورکړل. دا مشکل خو په همدغه ځای کې دی چې دا د وهلو، ځپلو، د محوه کولو، منحل کولو سیاست په افغانستان کې روان دی. یو برلاسي کېږي، بل د ځپلو، محوه کولو، د منځه وړلو کوشش کوي، بل قدرت ته رسېږي، هغه د خپل حریف سره هماغه چلند کوي کوم چلند چې د دوی سره شوی دی. او دغه قضیه دا 4 جنریشن 5 جنریشن چې موږ تاسو په خپل سترګو عبدالله وروره د روسانو د روسي اشغال په وخت کې د تا پلار، د ما پلار، د تا کور والا او د ما کور والا په لوري پرتو سیمو کې نه پرېښوده. مجاهدین چې راغله موږ خپل څنګو کې ځای ورکړ.
په 20 کاله اشغال کې دوی په هغه سر د دنیا کې یو طالب ژوندی نه پرېښوده، اما طالب چې حاکم شو قدرت ته راغی دا ټول ځان ته رانږدې کړل. نور څه وکړو؟ جنرال صاحب تاسې د خلکو په حق کې څه وینا لرئ؟ کوم خلک چې ځان ته افغان نه وایي یا وایي چې من افغان نیستم یا پوښتنه کوي آیا من افغان هستم یا نیستم، د دغې خلکو په اړوند ستاسې نظر څه دی؟ مننه عبدالله وروره. دوستانو د جنرال مبین صاحب دا مرکه خو تاسو وکتله، یقیني ډیره په زړه پورې خوندوره مرکه کړې وه او حالات هم دغسې دي. زما یو پیغام د هغه خلکو ته چې د افغانستان په آبادي خوشحاله دي، چې د افغانستان په ترقي خوشحاله دي، غواړي چې افغانستان یو ځل بیا هغه طرف ته نسي ولاړ کوم چې د 40 کال افغانستان پکې سفر کوي. نو افغانان باید خپل دوست او دښمن وپېژني. افغانان باید د هغه چا تر شا ودرېږي، د هغه چا ملاتړ وکړي چې هغه د هیواد اصلي خدمتګاران دي، چې هغه د هیواد په جوړنه کې، د هیواد په آبادي کې شپه ورځ لګیا محنت کوشش کوي. باید افغانان د هغه تر شا ودرېږي، د هغه ملاتړ وکړي او د هغه د دښمن په مقابل کې ټول سره یو سي او د افغانستان د آبادي، د افغانستان د جوړونې، د افغانستان د ترقي لپاره یو موټی سي، شپه ورځ کار او محنت وکړي. دوهمه خبره، هغه افغانان چې غواړي افغانستان ترقي وکړي، افغانستان آباد کړل سي، نور خلک مجبور سي چې افغانستان ته راسي، کاروبار وکړي. نور خلک مجبور سي افغانستان ته راسي چې په افغانستان کې مثلا خپله سرمایه گذاري وکړي یا په افغانستان کې خپل د کاروبار لپاره راځي. لکه اوس فی الحال د افغانستان خلک یا د پاکستان خلک نورو هیوادونو ته د کاروبار لپاره ځي، مجبور دي. نو که داسې غواړي افغانستان جوړ کړي نو باید افغانان خپل دښمن وپېژني، د هغه چا ملاتړ ونه کړي چې هغه دښمن دی، د هغه چا ملاتړ ونه کړي چې هغه د افغانستان په بربادي کې لاس لري، د هغه چا ملاتړ ونه کړي چې هغه د افغانستان په ترقي نه خوشحاله، د هغه چا ملاتړ ونه کړي چې هغه د افغانستان په بربادي باندې خوشحاله وي. دوست وپېژنئ، دښمن وپېژنئ. دوست و دښمن چې سره وپېژنئ نو تاسو به د دښمن په صف کې نه ودرېږئ، د دوست په صف کې به ودرېږئ. دا به مو ګټه سي چې دښمن ته به ماته ورکړئ او دښمن به ستاسو له بې اتفاقي څخه ګټه وانخلي، دښمن به ستاسو له اختلافاتو څخه ګټه وانخلي، ناهیلی به سي، قرار به کینی، نور به د افغانستان په چارو کې مداخلت نه کوي، نور به د افغانستان په بربادي کې بیا کوشش نه کوي. او د خپل مشرانو د افغانستان د نظام سره تر شا ودرېږئ. هغه نظام چې تاسو ته معلوم وي چې یاره په یقین په حقیقت سره دا نظام د افغانستان په ګټه، د افغانستان د ولس په ګټه ده، د هغه تر شا ودرېږئ نو افغانستان ترقي وکړي، د افغانستان دښمنان به برباد سي او افغانستان به پر مخ باندې ولاړ سي. افغانان به ټول په خپل هیواد کې کاروبار، تجارت، هر څه به کوي. نورو هیوادونو ته به د مسافرۍ لپاره، د کاروبار لپاره، د رفو ګټلو، د مزدورۍ لپاره بیا دوی ته ضرورت نسی پیدا.